پښتانه لر زنده‌باد، پښتانه بر زنده‌باد، د باچا خان د مخه ټول شنغر زنده‌باد. نه رانه سوال کېږي او نه راله مینت راځي، ډاډه په دې یم چې چل د محبت راځي. یو چینه ده خو مېرمن ته بدبختۍ واخلمه، موږ له ترې زهر راځي، تاسو له شربت راځي. زه چې لږ حساب وکړو، ته ښکلی که زه ښکلی او زه تا نه بدرنګ پسه، ته ما نه پسه ښکلی او دې چې به رومال ګل کړه ما ته به وې څنګه دی، ما به سترګې پټې کړې او وبه مې ویل ښه ښکلی. پښتانه لر زنده‌باد، پښتانه بر زنده‌باد، پښتانه لر زنده‌باد، پښتانه بر زنده‌باد، د باچا خان د مخه ټول شنغر زنده‌باد. یو زوړ نظم درته وایم چې انسانانو لیونی کړم، انسانانو لیونی کړم، شیطانانو لیونی کړم، د پیریانو سره ژوند دی مولیانو لیونی کړم. په مذهب کې مذهبونه، په مسلک کې مسلکونه، په جومات کې جلوسونه، په منبر باندې جنګونه، د چا تور پګړی په سر دی، د چا سپین پګړی په سر دی، څوک سرتور سرونه ګرځي، د چا شین پګړی په سر دی. په سندره مې کافر کړي، په خبره مې کافر کړي، چې د سوال جواب رانه کړي زر تر زره مې کافر کړي. دی بس دته کافر وایي او دی دته کافر وایي، زړه وایي ذهن دی کافر دی، ذهن زړه ته کافر وایي چې په ده پسې پسې شم، که په ده پسې پسې شم، چې د ذهن لاره واخلم، که په زړه پسې پسې شم. دی وای دا عمل سنت دی، دی وای نه منافقت دی، دی وای دی په له دوزخ دی، دی وای دی په له جنت دی. ته په دوو کې حیران یې، زه په سلو کې حیران یم، چې په کم پسې پسې شم. په دې ښکلو کې حیران یم، د یوې نه پاتې کېږو، د پیسې نه پاتې کېږو، موږ په دې جهان هم ډوب یو، د هغې نه پاتې کېږو. اذانونه مو یو نه دي، اخترونه مو یو نه دي، که په یو صف کې ودرېږو خو نیتونه مو یو نه دي. د روجې مسلمانان یو، د جمعې مسلمانان یو، په توبو مې د توبه وي بې مزې مسلمانان یو، د جومات د دروازې نه تر حجرې مسلمانان یو، امانتو کې خیانت کو بې وعدې مسلمانان یو. په نامه لاسونه کېدم، که په زړه لاسونه کېدم، چې امین په زوره وویم، که په خوله لاسونه کېدم، په یوه دې پویه نه کړو، په قصه دې پویه نه کړو، ملا جانه لیونی شې په ټپه دې پویه نه کړو. زه د چا نه نفرت نه کوم، د دنیا نه نفرت نه کوم، په انسان مې زړه خوږېږي، د انسان نه نفرت نه کوم. دا مې ټول د سر ګلونه، د ملا نه نفرت نه کوم. خو بس دا قصه راله یوه کوي، عقیده راله یوه کوي، په قرآن لاسونه کېدی، کلمه راله یوه کوي، او څوک په د ځان، څوک په ځان شي، څوک په یو دوه کې حیران شي. ای خان د مزړه به مې وران شي، او خانان به بیا سره خانان شي، پکې به توی شي د رامبېل چامبېل بلونه. یو نظم درته وایم چې د ژمي یخه شپه وه، موبایل وټنګېدو، ما له هم خوب نه راتلو، بس جوړه وامې غستو، چې مې سلام ور واچو، ویلې ته لا ویښې، ویل مې جي جناب څوک، ویلې ما نه پېژنې، ته منیر جان یې که نه. بس د دې غږ سره مې زړه داسې ونړېده، او بیا چې په ځان پوهېدم سحر رڼا خوره وه. بیا مې موبایل را واخیست، پکې د هغې شمېرې نه یو پیغام راغلی و، پکې لیکلي و چې بې له تا ژوند دی بلا ګران دی، په سرو لمبو کې مې ګزران دی، خال مې په خپلو اوښکو وران دی، او جانانه غم دی مسلمان دی، ما د ملا د بانګ نه مخکې